ډېره عجیبه غونتې ویډیو زه فسټ ټایم وینم د ابراهیم رور د طرف نه او بلکې په ټول فیسبوک باندې داسې ډېر عجیب ویډیوز چې کوم دي ما به ډېرې کمې کتې وي خو دا ډېرې زیاته حیران کن ده. دا ویډیو د میسج نه هم ډکه ده، په دې کې ډېر زیات یو لوی نصیحت هم پروت دی. د یو دوه درې خبرو دپاره زه دا ویډیو ستاسو سره شریکول غواړم، د دې نه بعد د سره بیا یو څو خبرې کومه. مقصد مې صرف د دې ویډیو دا دی چې تاسو ته پیغام ورسوم. د دې ویډیو چې کوم ریل فیس زه وینم او کوم چې کوم حقایق په دې ویډیو کې زه وینم نو هغه زه تاسو سره شریکم. نو راځئ دا ویډیو مشترکه لاول وګورو، د ده نه بعد بیا زه تاسو سره خپل پوینټ اف ویو چې کوم دی هغه شریک کوم. جي دوستانو زه غواړم د دغه ملګري دلته په لمانځه باندې ولاړ دی او دغلته کار کړي، زه غواړم د دې خلاص وګورم. نو ګورم چې دی څنګه کړي. صحیح ده، دی په خپل لمونځ کې زه په دې کراچۍ کې دغه پیسې ورته ږدم. ملنګ زندګي لرم صاحبا او ګورم چې دی څه کوي. ملنګ زندګي زان ته یوه ملنګ زندګي لرم صاحبا زان ته یوه سره مینه لاګي صدا بد انسان یم غرور سره صدا بد انسان له خویه نه په ژوند کې سادګي لرم صاحبا زان ته یوه ملنګ زندګي. سلام علیکم ورو. صحت مو ښه ده؟ د پیسې تا دي؟ ولې؟ د تا دي؟ ولې؟ د چا دي نو؟ والله کوچنی ستا دي؟ نه. نو دا د چا دي؟ والله دلته پرتې دي. پرتې؟ تا څه شی کړل هلته؟ لمونځ مې لمونځ دې کولی. په لمانځه کې دې څه دعا وکړله؟ د رحمت غوښتنه وکړه، د خیر. په کور کې مشکلات وو؟ دغه چې رشاسې خولۍ ته اجتماع دی، هغو ته مېرمنانو ګوبۍ و غوښې و پټاټي و پیاز رانیولې. سبحان الله. ګاډۍ مې په ټکلې وسره خپلو پیسو دې ورته خپلو پیسو مې رانیولې. څو روپۍ شوې؟ بس هو اچا غونې هغه شولې نو یو اویا غونې ما د شان الله تعالی په مقابل کې 50,000 روپۍ درکړي. دې ته زه اړیان یم چې دا څه ورته کوي. دا الله تعالی شاید د کابل نه زه په دې خاطر رالېږلی وم. بس نو که زه تا ته حقیقت وایم ښه په دا کې انشاءالله الرحمن 10 افغانۍ ما ته دا شي چې ښه انشاءالله هغه ډېر بدلي شمه دا به زه هغه یې کومه دغه شي بیا هغو ته رسوم. سبحان الله. ته ولې خپله؟ زه خپله آباد یم چې خواري کاروبار یم. دا هم یتیمانو ته ورلېږه؟ دا انشاءالله الرحمن وعده راسره کښې ده یتیمانو ته لېږئ؟ عجیبه ما ته عجیبه سره کنې زه ولې خدای پاک دوست دغه طرف ته لږ راشه، لږ دې طرف ته راشه. د خدای پاک څنګه زړه درکړی دی او زده پیسې چې ما تا ته درکړې دا هم یتیمانو ته ورکوې؟ انشاءالله الرحمن ګوره دغه نمبر ما ته دغه زما ټلیفون بند ساعت دې خلاص و. قدرمندو عقیده هم داسې، عبادات او سجدې هم داسې چې هغه د ملغلرو نه ډکې وي، هغه د معنی نه ډکې وي، هغه د خلوص نه ډک وي، هغه د مینې او محبت نه ډک وي. یو خو زمونږ سجدې دي چې هسې الله دې معاف کي بس هسې څه کوو نو، او یو دا سجده وه چې ده ته پته نه وه چې یاره زما ماله به مدد راځي، ماله به 5,000 روپۍ په ګاړۍ باندې داسې ایښودی کېږي، بیا به د هغه نه بعد زما یعنی د یتیمانو دپاره 5,000 ماله راکوي او ماله به 10,000 افغانۍ چې کوم دی دا به ماته میراویږي، دا راته پته نه وه. د باران په دغه لړۍ کې دا پښتون د افغانۍ د عاجز رور چې په خپله د صدقې او د زکات محتاج دی، په خپله غریب دی، په خپله باندې چې کومه دی دغه زندګي ده او د هغه باوجود چې کومه دی د دغه ژوند سره سره د دغه حالاتو سره سره د یتیمانانو ژوند ساتي، د هغې خېټه، د هغې پیزار، د هغې کپړې، د هغې سوچ کوي. ځکه الله تعالی فرمایي وایي چې ته په ځمکه والاو باندې رحم وکړه، زه به په تا باندې رحم وکړم. دا په انسان رحم کوي، الله تعالی په ده رحم وکړو. دا ابراهیم رور الله تعالی د کابل نه کندهار ته چې رالیږلی دی د دې بنیاد او دا الله تعالی پلانینګ کړی و چې یاره داسې به ابراهیم رورځي او هغه ته به دا روپۍ ورکوي او دغه رور په سجده باندې پروت دی، دا پته نه و چې ما ته به داسې روپۍ میلاویږي.
نو یخني د خپل چاپېرچل ډېر زیات خیال ساتئ. ډېره عجیب قسم ویډیو مې تاسو سره هم شریک کړم. نن سبا چې ویني په دومره دولت په دومره گاړو کې په دومره سهولیاتو کې انسان خوشحاله نه دی. د هغه مین وجه داره چې دا درې شیان هغه ډېر زیات کوي. یو ناشکري د الله تعالی ډېره زیاته ده. په هر حال کې د الله شکر وباسه. که شکر نشي ایستلی ته د خپل ځان نه لاندې کس ته ګوره چې آیا زما مثال کې طور پر یوه سترګه نشته یا لاس نشته، خو چې رچا دوه سترګې او رچا دواړه لاس نی، هغه ته لږ توجه وکړه، هغه لږ ابزرب کړه چې یاره دا ولې زه ولې ناشکره یم. آیا چې داسې وی نو ټیک به وی. شکر ایستل پکار دي. دویمه د خپل تقدیر نه سوا مه غواړئ چې څومره میلاویږي الله تعالی به تاسو له درکوي، خو خپل کومک کوئ. داسې مه کوئ چې بس یو وی چې ما ته په یوه ورځ کې بس لکونه 2 لکه 3 لکه دا ما ته میلاوېدلی او بس ګاړې وي او دا وي او هغه وي او د پلانکي سړي سره دا ګاړی د کمپیریزن دا شیان مه کوئ. په ده سره به تاسو سکون نه میلاویږي. درېیمه خبره د خپل تقدیر نه مخکې څیز مه غواړئ. یو څیز تا ته مثال کې طور پر ستا عمر د هغه څیز نه دی، ستا ویلیوز د هغه څیز نه ده، ستا ټایم د هغه څیز نه دی، ستا قد و قامت د هغه څیز نه دی او ته هغه څیز غواړې، نو په دې سره به ته چې کومه دی ټول عمر خفګان کې یوسي، ټول عمر به مایوسه یوسي. او بله خبره دا ده دا مونځ چې کومه دی دا د کامیابۍ کنجي ده. نو مونځ چې کومه دی هغه تاسو مه پرېږدئ. په هر حال کې مونځ کوئ، که باران دي که واورې دي که چقړې دي، موقع میلاویږي مونځ کوئ. په یو حال کې مونځ ګورئ پرېښودل نشته. نو مونځ د کامیابۍ ژرله ده، مونځ کامیابي ده. د هغه سجدو کمال وګورئ چې یو سړي ته په دغه ځای 10,000 میلاو شو. په ده کې مې تاسو صرف یو پیغام دا درلود چې یاره خپل چاپېرچل باندې خیال وساتئ، شکر وباسئ، د خپل تقدیر نه سوا مه غواړئ او د تقدیر نه مخکې یو څیز مه غواړئ. نو تاسو به همیشه لپاره خوشحال یوئ.